تاسو دا معلومه ده چې دا ستا په د امنیت ملي دا جنایتکاران نه دي په کار چې افغانستان په روس خرڅ کړ، افغانستان ټکو تباه چې دغه کړل هغه هم دی چې چا د جهاد دفاع کوله هغه په تروریزم کې پوځي پوستي برید کې چې د راکټ لانچر او د لیزري چوپک په ذریعه وشو ځاني او مالي طرف. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 22 د اکتوبر کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مې د هماغه تېر ورځې د خبرو په تسلسل کې دی ځکه چې دوستانو پوښتنې کړي دي، ځواب یې غوښتی دی او په دې کې دوه مختلف نظریات راغلي دي، هغه به هم تاسو سره شریکم او د خیبر پښتونخوا نه جهادي راپورونه دي، هغه به یې ستاسو حضور ته تقدیم کوم. نړیوال خبرونه مې نه دي راخیستي. بعضې ورونو دا لیکلي دي چې فاطمي صاحب دې وخت کې د دې ته ضرورت نشته دی چې فرضاً د نجیب په دې موضوعاتو باندې بحث وشي. د هغې په نظر دا اتحاد او وحدانیت د مملکت ته ضرر کوي، در حالی چې اکثریت قاطع د دوستانو چې ماته لیکي 80% نه زیات، یعنی دا د جنایتکاره ډله چې ده د خاینه وطن فروشه او کافره ډله، یعنی بېدینه ده. څوک چې د نجیب په صف کې ودرېږي او دفاع کې هغه مسلمان نه دی او کافر دی، نو په دې اساس باندې د کافر تر شا چې څوک ودرېږي هغه کافر دی او دا ښکاره ده ځکه چې ویل کېږي چې څوک چې چا په صف کې ودرېږي په ورځ د حشر کې د هماغې په صف کې به حشر کېږي. نو ښکاره خبر ده چې کافر په صف کې ودرېږي، کافر په صف کې به حشر کېږي. نو راځم دې ته چې د 80% نه زیات ورونه وایي چې دا موضوع باندې بحث وکړه لپاره دی چې خلک حقایقو نه خبر نه دي، ځکه خو ټول په غلطو لارو روان دي، ځکه خو ټول سترګې پټې کړي دي. او دې ورور چې ویلي دي چې فرضاً ته خبرې مه کوه اتحاد خرابېږي، وروره زما دا جنایتکاران نه دي په کار چې افغانستان په روس خرڅ کړ، افغانستان ټکو تباه او برباد کړ، بیا دوی د هماغه امریکا او د غرب په مقابل کې چې به دوی ویل استعمار سیاده او خلک د افغانستان ووژل چې دا د امریکا بچي دي او دا سرمایه‌داران دي او دا دغه دي او موږ چې یو سوسیالیستانو کمونیستانو. کله چې دوی ماته وخوړه ټول په غرب کې راغله، څوک په جرمني کې دي، څوک فرانسه کې دي، څوک امریکې کې دي، دلته دوی میشته شول. بیا چې بیرته د امریکایانو د اشغال ورځ راغله، پلرونه یې پر روسانو وطن خرڅ کړی، بچي راغلل د امریکا په دغه کې. تاسو ته دا معلومه ده چې د کرزي په شاوخوا کې دا ټول مشاورینو دا څوک دا د پخواني کمونیستانو زامنو، تاسو دا معلومه ده چې دا ستا په امنیت ملي و دا یې چا په لاس کې و، دا د پخواني کمونیستانو لاس کې و. دا حنیف اتمر څوک دی؟ حنیف اتمر هغه پرچمی دی چې د جلال آباد په جنګ کې د مجاهدینو په مقابل کې خپله خپۍ د لاسه ورکړله. دا هغه وطن فروش دی. دا په جمهوریت کې ستا هم وزیر داخله و او هم وزیر د خارجه و. علومي جنرال علومي څوک و؟ د روسانو غلام نه و، وطن یې په روسانو نه و خرڅ کړی. د دغې جمهوریت په وخت کې څه شی وزیر داخله نه شو؟ همدارنګې په سلهاو نورې دي چې د کمونیستانو کسان دي. دغه جنرال باباجان څوک و؟ دغه رحمان رحماني څوک و چې د پارلمان رئیس شو؟ خو دا د جنرال باباجان ورور و که نه؟ جنرال باباجان څوک و؟ هغه کمونیست چې افغانستان یې په روسانو خرڅ کړی د هغې نوکري کوله. نو چې موږ دا افشا نه کړو، دا خلکو ته دا ونه کړو په پټو سترګو، وطن یې په روس هم خرڅ کړه، په امریکا هم خرڅ کړه. اوس چې زه ورته اوس هم ځان غلی ونیسم چې دا بیا وطن خراب کړي او دا رقم ته په غلطو لارو ټول رواني چې د کافر نه راته مسلمان جوړوي. راځم مستقیما ستاسو پوښتنې ته. سید نجفي V71 لیکلي دي مجاهدین جهاد وکړي د روسانو په مقابل کې، کار یې درست کار و، ولې قبول باید وکړو چې دا باید ومنو چې افغانستان هم دوی وران کړ. رهبران د جهادي چې وو دا د نجیب نه ډېر زیات خاین و. دا ورور لیکي که د افغانستان د ملت په حق کې دوی ډېر زیات خیانت وکړ. 90% د افغانستان خلک بې سواده وو. افغانستان که چېرته بې سواده نه وی پاتې ډېر به مخکې تللی وی. امید چې طالبان ځان اصلاح کړي. د دې ورور په ځواب کې به زه دا ووایم چې وروره ښه دا ده چې لږ په حقایقو ځان خبر کوي. کله چې جهاد کامیاب شو،
جهاد د روسانو په مقابل کې ملت د افغانستان وکړ. امریکا پاکستان د دې جهاد نه خپل په نفع باندې ګټه واخیستله. امریکایانو عربي نړۍ ځوانان راوستل، دلته په روسان پې مات کړل، پس په هغې باندې ټاپه ولګول چې دا خو ترورستان دي. مجاهدین چې دغه کړل هغه هم دی چې چا د جهاد دفاع کوله هغه په ترورزم په لیست کې شامل کړل. کله چې معامله د ژنیو کوله، د ژنیو په معامله کې معامله د په یوازې دی چې جهاد کامیاب شي، د جهاد د ناکامولو لپاره په آخر کې معامله د احمد شاه مسعود او د کمونستانو ترمنځ وکړله. آصف دلاور، فوزي، بابا جان، په دارنګې دغه جنرال دوستم، محمود بریالی، فرید مزدک، دغه ټول جنایتکاران د ټول یو ځای کړل، د محمد شاه مسعود تر شا ودرول، کابل ته یې راننه ایستل. کابل کې داسې نظام جوړ شو چې دی غاړه کمونستان شول، یو خواته بل خواته مجاهدین دغه شول. دغه کمونستانو کابل وران که، راکټ به بابا جان وهه، نوم به پې باندې د یو تنظیم، اسلامي تنظیم به پې بدېده. دا یو ډرامه وه چې جوړه کړله. ځکه ستاسو په تصور کې اوس دا دی چې دا کابل خو چې وران کړی دا خو مجاهدینو وران که. احمد شاه ته د قصو نه خبر نه چې دا یو پلان شوی پلانو په منځ د امریکې او روسیې کې چې اسلامي حکومت باید افغانستان ته رانشي او دا باید بدنام شي. د دې لپاره به یو مفصله مخ برنامې پې کړي دي چې تاسو یې نه اورئ. زه څه وکړم، ما په دې باندې په ساعتونو بحث کړی دی او دلته په دې 10 دقیقو کې زه به دې موضوع باندې څومره تفصیلي لاړ شم. مجبور دی چې په همدغه یو موضوع زه وغږېږم او په بله باندې هېڅ ونه غږېږم او دې دا ټول جنایت تاسو ته ووایم چې دغه ټول جنایتکارانو چې جهاد یې بدنام که، چې خلکو دا وایي چې جهاد خو جهاد نه و، دا خو دغه و. یو څوک چې د خپل د وطن د دفاع لپاره راوچت شي او د بل چا د چنګالو نه خپل وطن وباسي، هغه هېڅکله جنایت نه کوي. او بیا که فرضاً جنایت چا وکړه نو فرد جنایت کړی دی. که ته فرضاً رباني پسې خبره کوې، زر دفعه وکړه. حکمتیار پسې خبره کوې، زر دفعه وکړه. سیاف پسې کوې، زر دفعه وکړه. موږ خو کمونستانو غوندې نه یو چې هغه خپل هغه مردارو کافرو رهبرانو د کفر پسې اوس هم ولاړ دي. موږ وایو چې که دی جنایت کړی دی ګورپدې، مګر جهاد ته خو بد نشي ویلی. جهاد خو د ملت قیام و. تاسو که دا جهاد ته بد وایي، تاسو ملت ته کنځلې کوئ. تاسو 1.5 میلیون شهیدانو ته په سپکه سترګه ګورئ. بل ورور په نامه د SKQPP دغه کړی، لطفا زما سوال ته ځواب ورکړه. که ډاکټر نجیب خپل حکومت ته ادامه ورکړی وی یا د اشرارو وګانه په کار راغلی وی، یعنی په نظام راغلی وی، د مهاجرت او بدبختۍ خو د اشرارو د زمان نه شروع شوه. اول خو وروره ته خپله مسلمان نه یې، نوم دې سم نه دی، هر څوک چې یې. بل څوک چې د اشرارو کلمه مجاهد ته استعمالوي هغه د روس بچی دی. ځکه دا کلمه روسانو، لکه اوس چې مجاهدینو ته امریکایان ترورست استعمالی، روسانو به اشرار کلمه استعمالوله. څوک چې مسلمانی، درسته د رهبر او د دې د کارونو نه به خفی، د جهاد په مقابل کې غلط لفظ نه استعمالی. ته چې وایې چې دا اشرار راغلي دي، نو که چېرته ته وایې چې که د نجیب حکومت ادامه پیدا کړی وی، موږ به په امن کې وی. وروره هغه یو کمونیستي نظام په افغانستان اسلامي خاوره او کافر پې حکومت نه شو کولی. نو ځکه په مقابل کې مجاهدین راوچت شو چې تی ورته د اشرار وی، او اشرار د روسانو کلمه ده، او څوک چې دا کلمه استعمالي د روس بچی دی. موسی امیری 8691 وی دا د ډاکټر نجیب په هکله دی، وایي چې یو څو ویډیوګانې داسې جوړې شوي دي چې په مجازي نړۍ کې د وطن دوست په شکل باندې ډاکټر نجیب معرفي کوي. مګر هیڅوک د هغې د ظلم او د هغې د قتل او د دې نه خبر نه لري چې 10,000 نه زیات خلکو د ژوندي په قبر ورننه ایستل او هیڅوک د هغې ظلمونو کلپ نه نشروي. دا هغه څو ابله جاهلان دي، دا ورور وی، دا موسی امیری صاحب وی، چې دا هغه د 21مې پیړۍ جاهلان دي چې د نجیب نه قهرمان او مسلمان جوړي او د مجاهد نه په حساب د دښمن د خاورې جوړي، او په دې رقم سره د 1.5 میلیون شهیدانو د خاورې ته او په ټول ملت ته په سپکه سترګه ګوري. میراج الدین نظري وایي که چېرته د افغانستان خاوره د پاکستان هغې کسیفستان لیکلي، آیا دا خاوره به په آینده کې زمونږ خاوره شي؟ یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان ښودلی دي. نو انشاءالله دا مبارزه هم دې ته روانه ده او اوس وخت یې رانږدې شوی دی. انشاءالله چې پاکستان مات شي، ټوټې شي،
او دا خوره به ان شاء الله دی غاډه راشي. دا د کلونو د خلکو خوب اوس را نږدې شوی دی. NKPNS ویلي دي آیا طالبانو اسلام آباد باندې توغندي ورتوغولې دي؟ نه وروره، دا خبر ثقه نه دی. حبیبي وایي که چېرته ډاکټر نجیب ښه سړی نه و نو ولې د هغې په وخت کې اردو دومره قوي وه؟ وروره ته که چېرته عقل و منطق د سم وی او کار یې کولی که سړی ښه سړی نو معنی دا نه ده چې اردو به قوي. هتلر ښه سړی نه و، ډېره قوي اردو یې درلودله. موسولیني قوي نه و، ډېر اردو قوي درلودله. ستالین ډېر سم سړی نه و، ډېر قوي اردو یې درلودله. صدام حسین سم سړی نه و، ډېر لوی قوي اردو د دنیا شپږمه اردو یې درلودله. نو دا په دې معنا نه ده. او بل دا ده چې ډاکټر نجیب که قوي اردو درلودله بیا روسان یې ولې راوستل. نو نجیب قوي اردو نه درلودله. او بله خبر ده که نجیب قوي اردو درلودله بیا مجاهدینو ته به یې ځان ټینګ کړی وی. ولې نظام سقوط شو؟ نو بنان خپل خبرې په منطق او په دلیل سره کوي، بې منطقي خبرې مه کوئ. دا ستاسو په بېسوادۍ باندې ثبوت کوي. ځکه خو جاهلان ټول د ډاکټر نجیب په صف کې ولاړ دي. سرتاج محسود وایي د لاهور نه په خدمه افغانستان او پاکستان منځ کې جنگ احتمالا څومره قوي دی؟ یعنی د جنگ احتمال څومره قوي دی؟ بالکل جنگ احتمال موجود دی، واران موجود دی او کېدای شي چې دوباره پاکستان در باندې حمله وکړي، یرغل وکړي. نقیب الله امیری وایي حکیم کلیوال ادعا کړې ده چې امارت اسلامي هغه راکټ چې استعمال کړ هغه سکاټ روسي راکټ و. آیا دا واقعیت لري؟ نه، دا واقعیت نه لري. یو خو دا ده چې په اسلام آباد باندې راکټ نه دی استعمال شوی. دویمه خبره دا ده چې سکاټ په افغانستان کې چې کله د ډاکټر نجیب سقوط وکړ درې څلور دانې پاتې وو، خو د هغې هغه دستګاه چې ده هغه دستګاه افغانستان سره نشته. بنان که کوم مرمۍ د سکاټ په افغانستان کې چې په پنجشیر کې یو څو دانې پاتې وي که هغه وسیم استعمالولی نه شي، ځکه دا نه لري. او بل دا دی چې هغې ته فني نفر پکار دی چې سکاټ استعمال کړي. افغانستان کې د هغې فني کس فعلا موجود نه دی، پخواني کمونستانو کې و. نثار احمد لال 2050 وایي څومره امکان لري چې پاکستان طالبانو وړاندې باندې بله وسلواله ډله جوړه کړي او وی جنګوي او خپله مخکې تګلاره وساتي او په دې هدف د مولانا فضل الرحمن پیروانو استعمالول څومره امکان لري؟ وروره دا خو بالکل دغه شته دی، هغه هڅه کوي چې د اسلامي امارت په مقابل کې ډله ودري، خو دغه جرأت څوک نه کوي مګر یوه ډله چې داعش ته هغه لګیا د تقویه کوي. دا چې تاسو ویلي چې مولانا فضل الرحمن نه به کار واخلي، مولانا فضل الرحمن دا کار نه کوي ځکه چې هغه د دغه موقف سخت مخالف دی او پالني ویلي چې افغانستان کې څومره ورانه شوی دا د پاکستان د لاسه دی. او بله خبر دا ده چې د مدارسو باندې قوت لري او مدرسې چې د اسلامي امارت په حساب بیت لري او د اسلامي امارت په مقابل کې یوازینی شی چې د ترننه پاکستان افغانستان کې استعمالو د اسلام حربه وه. د اسلامي امارت په مقابل کې اسلامي حربه استعمالولی نشي او کله چې د اسلامي حربه استعمال نشي کړلی بله حربه نه لري چې استعمال کړي. بنان د دې پلان د اسلامي امارت په مقابل کې نه کامیابیږي. عبدالله مخلص وایي چې نجیب هیڅکله عبدالله مخلص 1333 ورور وایي چې ډاکټر نجیب کله چې حج ته لاړه هلته یې توبه وکړله بیا ښه سړی ترې نه جوړ شو او ته ماته یې ویلي چې ځان عالم مه جوړوه فتواګانې مه ورکوه. اول خو وروره معلومات دي غلط دي. ډاکټر نجیب هېڅکله د الله په لاره نه دی تللی او نه سعودي ته تللی دی. دا د یو غلطه خبر. دویمه خبره دا ده چې ما فتوا نه ده ورکړې، ما د علماو د فتواو ریفرنس درکړی چې دا د علماو فتوا وه چې جهاد فرض او چې چا په مقابل کې جهاد فرض شي هغه مسلمان نه حتما هغه مرتدي کافري او یا د منافقینو دغې چې د اسلام په خلاف ولاړي. جان افغان وی چې د پاکستان دفاع وزیر ولې د دوحې تړون وی چې دا یو راز دی او ویلی نشي. هغه صرف یو دروغ پروپاګندا هغه کوي چې د اسلامي امارت په مقابل کې د خلکو اذهان مشوش کی، رښتیا نه وی دروغ وی. راځم جهادي خبرونو ته. 19 اکتوبر بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ د بکاخیلو سیمه کې د پولیسو پر تانې برید وشو. د لیزري ټوپک او د نورو وسلو نه کار واخیستل شو، مالي او ځاني تلفات ورته واړول. 19 اکتوبر شمالي وزیرستان ګریوم ولسوالۍ هندي جاواري سیمه کې پر پوځي پوسته باندې برید وشو چې مالي او ځاني تلفات واړول. په 19 اکتوبر وزیرستان جنوبي شکتوي ولسوالۍ انیخیلو ډي چوک سیمه کې د سنایپر په برید کې یو عسکر ووژل شو. په 19 اکتوبر باجوړ ولایت
د ریاست ولسوالۍ ترکی سیمه کې پوځي پوستې برید کې چې د راکټ لانچر او د لیزري چوپک په ذریعه وشو ځاني او مالي تلفات یې واړول. په 19 د اکتوبر جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ ترکی خیل سیمه کې پر پوځي مورچه باندې برید وشو چې مالي او ځاني تلفات یې واړول. په 20 د اکتوبر شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د پتسۍ اډې پوستې مجاهدینو پیکا او لیزري برید کې یو عسکر ووژل شو. په 20 د اکتوبر اورګزو ولایت غلجو ولسوالۍ سرایکي سیمه کې د اف سي پر پوسټه برید وکړ چې عسکر د حملې نه وتښتېدل. په 20 د اکتوبر وزیرستان شمالي ګړیوم ولسوالۍ شکتوی سیمه کې پر پوستي سنایپري حمله وشوه، یو عسکر ووژل شو او یو ټپي شو. په 20 د اکتوبر دیری اسماعیل خان ولایت د درابن ولسوالۍ کوټ لایو سیمه کې د پوست په 3 موټرونو چې قطار روانو کمین وهل شو، 3 وړه موټرونه ویجاړ شول او یو د ماین انفجار هم پی باندې وشو. 15 عسکر وژل شوي دي، 11 نور ټپیان شوي دي. په 20 د اکتوبر په 20 د اکتوبر باجوړ ولایت ریاست ولسوالۍ ماندیل سیمه کې د لاسي بمونو لیزري دغه باندې پولیسو باندې برید وشو، ځاني او مالي تلفات وراړول شوي دي. 20 د اکتوبر وزیرستان جنوبي زرملن ولسوالۍ د کلکس سیمه کې لیزري برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 20 د اکتوبر د کویټي ولایت هرنای ولسوالۍ د زاویې په سیمه کې د ټي آی پی معلوماتو پر اساس د پوز پر استخباراتو مخبر صدام د عبدالحکیم زوی چې د مجاهدینو په وژلو متهمو په نښه شو ووژل شو. یو تفنګچه، یو موټرسایکل او 50,000 کلدار نقد ترینه په غنیمت واخیستل شولې. 20 د اکتوبر وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ د کراج خیل سیمه کې د سنایپر په برید کې یو عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. په 20 د اکتوبر جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ تنګۍ سیمه کې مجاهدینو د پوز په ډاټسن موټر برید وکړ، 10 عسکر وژل شوي دي، 7 ټپیان شوي دي، هلیکاپټر راغلی او مړي او ټپیان وړي دي. په 20 د اکتوبر وزیرستان جنوبي اعظم ورسک ولسوالۍ مجاهدینو یو امنیتي کامره تخریب کړله. په 20 د اکتوبر وزیرستان جنوبي اعظم ورسک ولسوالۍ د درون سیمه کې سنایپري برید کې پوز مالی او ځاني تلفات موندلي دي. په 20 د اکتوبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ د بدانو په سیمه کې د پوز پر پوسټه د ماین انفجار چاودنه وشوله، لاسي بمونه په پوسټه باندې واچول شول، مالی او ځاني تلفات ورواړول شول. په 20 د اکتوبر وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ جنتي سیمه کې د پوز پر پلیزواک برید کې ځاني او مالی تلفات اړول شوي دي. په 20 د اکتوبر خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د تیرا شلوبر په سیمه کې د مشرۍ په پوسټه باندې سنایبري برید وشو، یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه د همدې ولسوالۍ په تیرا زخخیلو سیمه کې پر خالق شاه پوستې باندې هم برید وشو چې ځاني او مالي تلفات اړول شوي دي. په 20 د اکتوبر بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ مومندخیلو په سیمه کې مجاهدینو 2 پولیس ناهید الله د مشرخان زوی او عبدالمحمد د ګل نظرالدین زوی ژوندي نیولي دي. د مشانو په ضمانت بیرته خوشي کړلی شول په دې شرط باندې چې بیرته به خپل دندې ته نه ځي، یعنې پولیس ته نه ځي. 21 د اکتوبر د اسماعیل خان درابن ولسوالۍ په برید کې 13 تنه وژل شوي دي، زیات شمېر ټپیان شوي دي او دا د 13 مجاهدینو د شهادت په غچ کې دا برید په دې باندې شوی چې 13 اونۍ دی وژلي وو. په 21 د اکتوبر وزیرستان جنوبي شکتوی ولسوالۍ ژاور کلي په سیمه کې مجاهدینو د پوز په څو باندې له 4 خواو بریدونه ترسره کړل، لمریز برېښنا سیستم، څو امنیتي کامرې او ځاني او مالي تلفات ورته نور هم اړول شوي دي. دا زموږ ستاسو د پښتنو او تبصرو او جهادي راپور چې ستاسو درته وړاندې شو. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.